دوی تاسو لاشي د لوی علماو اسلام دغه کوي لکه د سید جمال الدین افغاني چې هغه د پیغمبر د عجم ورته ویل کیږي، یعنی پس له پیغمبر د خدای نه چې په عجمو کې په نړۍ کې اسلام دوباره راژوندی که سید جمال الدین افغان راژوندی که. تاسو که هغې ته لاړ شئ د هغې فلسفه ولولئ، د علامه اقبال فلسفه ولولئ، که دارنګه همداسې د نورو جیدو امام غزالي لاړ شئ ولولئ، نو هغه بیا دا ډېر ستاسو افکارو کې تغییر. اوس تاسو په د خپله طلبه کرامو کې یو حماسي صاحب دی، ځکه چې هغه لږ زره زیات کتابونه راوړي او زیات استدلال کوي چې دا خبره داسې نه ده، داسې ده، داسې مه کوئ، داسې وکئ. او جید عالم دی، جید عالم دی، په هغې باندې حتی بعضې داسې ټوقې ټقالې مې پې کوي، ځکه هغه بعضې شیان داسې وایي چې د ډېرو افکار پرې نه رسېږي. لکه وایي چې ما په 3 کلنۍ کې داسې یو واقع شوې وه، یا زما فرزند ماشوم ومه د مور په بطن کې داسې یو واقع تېره شوې وه. یعنې په دې شي باندې ما خپل هم ذهن کار نه کوو. خو بله ورځ زما زوی دا شی ټول ما ته تشریح کړ چې ما ته ویل چې پلاره دا شی بالکل حقیقت لري، علمي دا ثابت دی، او د ډېرو کسانو ریفرنسونه یې راته راکړل چې دا رقم واقعیت شوي دي، داسې دغه بیا د دې دغه علمي بیکګراونډ یې راته تشریح کړ. هغه زوی مې چې پلاره دا علما دا بالکل ثابت دی چې بعضې دا او داسې دغه شته دی، دماغونه شته دی چې هغه د پیدایښت سره شیان ګوري، په ذهن کې ساتي، عکس اخلي، هغه ساتي چې غټ هم شي ورته په یادي. نو دا ډېر یو لوی بحث دی، زه په دې نه ځم. خو حماسي صاحب چې دی کوم بحث چې کوي، نو داسې بیا طلبه کرام چې د هغې ذهن په هغې سطح باندې نه رسېږي، بیا د ځان یې لرې کوي.